ورکړم چې دا کارونه سوي دي او ما د بل چا په حساب باندې به مسؤلیت وانخلم، دروغ به یې راته ویلي. زه همیشه خپلې خبرې کوم او نېشم نه یم چې په نېشې کې وکړم. الحمدلله. ښه، ما دې سړي ته ویل منزه ځمه خلیل صدیق سره خبرې کوم د افغانستان بانک رئیس سره، چې اول ما ته دا دته خو مې دا ونه ویلې چې اخلاقا سړی بد ښکاري چې زه دا معلوموم چې ته رښتیا وایې که دروغ. مګر ما درته ویلې چې زه به لاړ شم د افغانستان بانک له رئیس سره به خبره وکړم چې دغه بانک تا ته ولې نه سپاري. خو زړه کې مې دا و چې دا سړی ما ته داسې هغه ښکاري، یعنې کیدای شي اضافه خبره وکړي. په افغان او په میلیاردو ډالر لرل او دومره ورک سړی چې هېڅوک یې هم نه پېژني. لاړم خلیل صدیق سره مې خبرې وکړې. هغه ویلې چې و دا بانک هم هغه نو هغه ما ته ویلې وایي هېڅ چاته زه بانک سټیټمنټ نه لیږم، تا باندې زه باور کوم چون ورسره یو 15 ورځې وغږېدلم په تلیفون باندې دا چې د ولې ته په ما باور کوو، زه به د خپل بانک اکاونټ هم در ولېږم، البته سټیټمنټ چې ما سره اوس فعلا 2 روپۍ دي او یو ویله درنه کوم چې ځان سره یې وساته چې زه کابل ته درځم ډارېږم چې څوک راته ضرر ونه رسوي. کاینډ اف ما ورته ویل ما ته یې مه رالېږه، ځکه سبا به ضرر درته رسېدلی وای چې تا د دې ما میسج لیک او خلکو همغې نه الهام واخیسته. بس زه په تا باور. خو لاړم هغه ویلې چې و دې سړي داوطلبي کړې وه او دغه تضمین یې موږ ته راکړی و، موږ په تضمین باندې شک درلوده چې دا تضمین به جعلي. بیا وایي موږ هغه تضمین د ده له بانکونو سره په روسیې کې دغه که کراس چک مو که، خو هغه تضمین د ده صحیح و، دا 180 میلیونه ډالر. نو مال بیا څنګه سوی، بیا نړیوال بانک او موږ سره کېناستلو چې دا دته تسلیم کو. بیا نړیوال بانک موږ ته وویلې چې زه تاسو ته 40 میلیونه ډالر در کوم د دې په خاطر باندې چې دغه کابل بانک بیرته تاسو په پښو ودروئ، مې پرایویټایز کوئ، بیرته یې د دولت سره وسپارئ. پخوا موږ ځکه دا سکتور خصوصي ته ورکوو چې موږ دغه 30 میلیونه ډالر نه درلودل چې بانک په پښو ودرو. نو اوس موږ ته بانک جهاني پیسې راکوي چې دا په پښو ودروي، نو بیا ضرورت د دې احساس نشته چې موږ دا سکتور خصوصي ته ورکو. یو او دویم دا د چې پښتني تجارتي بانک چې دا دام د دولت په ولکې کې ده، نو کوشش دا کو چې پښتني تجارتي بانک او کابل بانک سره مرج کو او دینه یو غټ بانک جوړ کو د دولت په چوکاټ کې. نو موږ دته دا بانک د دې په خاطر نه ورکو چې ګوندې خدای مکده سره څومره زیاتای کو، مګر همداسې فیصله تغییر وخوړ. دا د دوی خبره ده. ما بیرته کاسته ویل چې دوی خدا خبره کوي دا باینې کوي. زه وای دا ثابتوم چې مانه دغه خلک هغه غواړي، مانه شراکت غواړي او زه په خپل سرمایه کې بل چا سره چې پیژنم یې نه شراکت نسم کولی. کاینډ اف خو سر به مو نه خوږمه بانک موضوع خلاصه سوله. نو ما دې سړي ته ویل چې ښه بانک نه کېږي بیا څه کوئ؟ بیا هم دې ته آماده یم چې زه دا پیسې راوړم. دا سړی د یو رقم نه یو رقم د ما ملګری سه او مولوي صاحب ضیاء الرحمن د امام دا پیسه دار خلک چې رښتیا خبرې لکه ښه ایسېږي. نو دا دلته خو تاسو سره چې زه چې بد سړی غوندې یم، تاسو پیسې نه لرئ. تاسو که د ما نرموالی خو سړیتوب د پیسه دارۍ په وخت کې ووینئ، تاسو به پخپله وایئ چې اخ که جلکۍ وای موږ به واده ورسره کړی و. دومره ښه سړی رانه جوړېږي قدرتا دا شی راکېده مال. خو زه خو چې په میلیاردو ډالر کته پورته کېږي د 80 میلیونه خو به موږ ته هم داسې کونج کې د چکلیټو معامله به مې هغې نه مخکې تیاره کړې او په پیدم لږ به یې مل کونج ته کړم، په حلاله طریقه به یې ترې ووایم، په ارامه طریقه خو هسې نه. نو او سړي تقریبا دې ته آماده کړی و سړی ما چې دا د 3 میلیارده ډالرو مسیر به ما ټاکي. دغه رقم ته الهام سړي ته څه وایي، وایي تا غوندې سړی ما نه ده پیدا کړی. نو زه لاړم رئیس جمهور ته، ما ته ماته اسناد راولېږه چې کوم اسناد ته لرې. یو دا چې د ما لپاره حکومت حاصل سه زه رئیس جمهور څنګه قانع کړم، زه څو کاره کوم، تا میسج رئیس جمهور ته وړم او تا ته وخت اخلم، ته بیا راسه رئیس جمهور سره خپلې خبرې وکړه. مګر ته به ماته څه اسناد په لاس راکړې چې زه رئیس جمهور ته ورسم او تا اسناد په میز ورته کېږدم چې تا اسناد خبرې وکړي. یو د بانک موضوع راته روښانه که اوس چې دې رئیس صاحب ته ورکړم چې ته رښتیا هم پیسې لرې. هغه خو زه خو پوه سوم، خدای څنګه پوه کړم او بل کوم کارونه کول غواړي او په دې روسیې کې په څه کې مصروف یې. وایي ښه زه وایي تا ته دا ټول اسناد یې ټول راولېږل لنډه لنډه تر بانکه پورې تر بل لاړم رئیس صاحب ته، رئیس جمهور ته ورغلم، خپل مجلس ته لاړم. مجلس ته ورغلم، اسناد مې د دې سړي ځان سره ویوړل. د خبرو کې مې وروسته ورته ویل چې رئیس جمهور په دې چې ډېر خوشحالېده چې یو سرمایه ګزار راسي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. ما ورته وویل رئیس صاحب یو سړی مې درته پیدا کړی او
پښتون د خوستای د په روسیې کې اوسېږي او دغه رقم کس ده دی غواړي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي او د ده یو پروپوزل دا و چې زه کانالیزیسیون د کابل مکمل جوړوم زه په خپله جوړوم پیسې هم په مصرفوم دا کابل دا د اوبو مسله مکمله خلاصوم او زه له رئیس جمهور او له دولت سره خبره کوم چې څنګه دا زه جوړ کړم څومره مصرف وکم او دا خپلې پیسې بیرته څنګه واخلم چې هم دولت ته ګټه یا ما ته ګټه یا بلا 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 نو مالدا سړی دغه خبرې کوي او په ضمن کې دغه یو پروپوزل خاص لري او نور وایي چې تاسو کوم پروپوزل لري تر دومره پیسو پورې زه دلته سرمایه ګزاري کولو ته آماده یم وایي دا خو ډېره ښه خبره ده د اسناد به ورکړم مولوي صاحب ته زه خو لږ لیونی غوندې په خبره مې سر نه خلاصېږي دغه اسناد ته کراس چک په یو چا باندې چې دغه څومره صحیح دي څومره غلطې دي هغه اسناد یې هملته زر زر وکتل وایي ما میک سینس کوي ما ته همدغه اسناد یم بس سړي ته ووایه چې بس زه آماده یم او زه به تا ته وخت وښیم په دې وخت کې دې راشي سړی په دې وخت کې روسیې کې ده ما چې خبرې ورسره وکړې روسیې کې نه یم په افریقا کې یم چې بېرته راووتلم خو چون افریقا او روسیه او دې جو ته وایې زه په افریقا کې یم سره ما ته وایي چې په کومه ورځ درسم بس ټکټ اخلم او درځم ښه رئیس جمهور وخت هم راکړه خو مشخص یې نه کوي زه به دوی ته ووایم چې تا ته زنګ ووایي چې وخت درته مشخص کړي 10 میاشتې دغه وخت زه رئیس صاحب چې بیا وګورم ور یاد یې کړم دا وخت نه جوړېږي ما دې سړي سره زه دروغجن هم کړم ما رئیس صاحب ته ویلې په دې یوې هفتې 10 ورځو کې تا ګوري خبره بیرته هماغه خبرې ته لاړه چې دا سړی موږ سره معرفي کړه دا لاندې خلک یې راته وایي سړی موږ سره معرفي کړه او چې موږ د سره خبرې وکړو مخکې له دې چې رئیس صاحب ته لاړ شي اخر راته دغسې غوڅ ویلې چې وروره موږ خو ماران نه یو چې خاورې وخورو موږ څه کوو چې دی دلته سرمایه ګزاري کوي سړي ته مې دا خبره وکړه ملدس چل دی وایي ګورئ ته پوهېږې وایي چې دا کار ولې کوم مل خو زه خو ځان سره فکر کوم ته تجار یې نو مل هو نو خو هر سړی دا وایي نه قسم په قرآن کې ګپ درته لګوم دا عزیزي عین رقم ماته ښکاري اوس وایي د ما مېرمن وروسۍ ده ما ته دا سړی وایي وایي د ما مېرمن وروسۍ ده د ما اولادونه هم تقریبا وروسان سول زه پښتون یم او د افغانستان یم او زه سپین ږیری یم زه مړ کېږم زه دغه خپله سرمایه غواړم چې په خپل ژوندینې باندې افغانستان ته ویسم د ما نه ګټه هدف ده نه له دې نیسته زه پیسې ګټل غواړم زه غواړم چې دغه د ما ټولې پیسې په خپل ژوند دومره ژوندی پاتې سم چې دا ویسم توبه مې له مېرمن یم ده توبه مې له بچو یم ده توبه مې له وروسې یم ده همالته په افغانستان کې ورته کښېنم که کال ژوندی وم که 2 ژوندی وم که 5 ژوندی وم یو کار را سره وکړئ مړ کوئ مې مه تښتوئ مې مه ګټم نه کوم دغه رقم قرارداد ورسره کوم چې دغه کومې پیسې د ما دي همدغه بیرته لاسته راسي 1 روپۍ دې هم نه ګټم زه تا ته دا خبره کوم بل چاته یې نه کوم نیسم کوی پښتون یم ما په خیال چې خلکای و کټر پښتون و کټر پښتون باندې پیږئ یعنی هغه نو دغه بله برخه به یې لږه مذهبي برخه به یې لږه کوي وه یا ډېره کوي خو د پښتو برخه یې ډېره زیاته حد نه زیاته کوي وه وایي زه ډېر خفه یم د خپل ژوند ته هم خفه یم د جنجالو ته هم خفه یم او د خپل نسل ته هم خفه یم او که دوی را سره راتلل دوی به هم راولم دلته به پښتانه سي او که نه راتلل د هغوی هم پرېږدم خو زه درځم پوهېږئ زه دې خبرې دومره ودردولم چې هغه ګټه د ما په ذهن کې وه هغه هم له ما نه وباسله زه هم له ګټې تېر شوم والله بېله چې له ګټې تېر شوم په دې زړه کې مل پرپده د دې ګټې نه اله چې زه به یې کوم د سړي ته مې یو رقم ته خوا بده سوله پیسې هم رانه ویرې سوې او د ده دغه هغه کې د ما دا ویښته زږه سول ما زړه ته یې ده د خبره ولوېدله ځینې وخت یو سړی خبره کوي د تا زړه ته نه لوېږي که نه مګر ما ته ځکه دا خبره زړه ته لوېږي چې زه خپل عین رقم ته په دې امریکا کې یم زه په امریکا کې یم دا نن سهار ما عین خبره په کور کې کړې چې زه ډېر خفه په دې یم چې د ما نسل په امریکا کې ورکېږي زه چې افغانستان ته خوشحاله یم زه په دې نه یم خوشحاله چې افغانستان کې به زه وزیر سم زه به رئیس جمهور سم زه به میلیاردر سم والله بیله چې زه د افغانستان د جوړېدلو لپاره نه د خپلې هوساینې ته خوشحاله یم یوازې او یوازې دې ته خوشحاله یم چې دا د ما غوندې انسانان چې دا خپل نسل نه غواړي چې ورک سي دا بیرته ستانه سي او دا نسل مې بیرته را کنټرول سي
نیم په اروپا کې ورکیم، نیم په امریکا کې ورکیم. او دا به د ما اولین کاري چې دا ټولې دنیا نه چې د ما وینه ده دا به ټول افغانستان ته وړم، بیایم او ورته وایم به چې ښځې او نر به دلته اوسېږئ. د چکر لپاره ځئ، د تجارت لپاره ځئ، مګر زه د خپل پښتون بودن هغه دین خو هسې نه په هر ځای کې به زه د خپل پښتون بودن چې په افغانستان کې ونه ساتم، په دنیا کې که اول نسل مې وساته دویم نسل ساتئ، که دویم زه به څه کم چې د ما دویم او دریم نسل دلته امریکایي سي. د ما هغه چارماغ به څوک د ما میراث هلته اخلي. موږ هلته یو څو چارماغه لرو، دا چارماغ به د ما تر قیامته پورې له زړه ونه وځي. موږ څو توتان لرو، څو چارماغ لرو، څو چناران لرو، څو د زردالو ونې لرو، رښتیا لرو. او ما ته دا نیکونه پاتې دي چې دا زه خپل کړوسي ته ونه سپارم په خپل لاس. دا که دې امریکا کې رئیس جمهوران سي ما ته یې څه. تاسو پوهېږئ زه څه وایم؟ څومره تاوان کې یو موږ ټول د ما نسل نور پښتون نه ده. دا لا که ډاکټران سول، کار شی سول، او دا ډیره خطرناکه موضوع ده په دنیا کې. یو دویمه خبره دا د هر هغه انسان چې دی احساس لري، وجدان لري، او دی د شپېتو کالو شاوخوا یې له شپېتو نه پورته څه او دی په خپلې سرمایه باندې د افغانستان او د افغانستان لپاره لورینه ونه لري، له دې نه نور احمق سړی په دنیا کې نسته چې میلیاردر وي، میلیونر وي، او دی دا فکر نسي کولی چې زه دغه خپلې پیسې د خپل نسل باندې وخورم. دا د انسان خاصه ده. انسانان په یوې مرحلې کې میچورټي ته رسیږي. انسانان له اول نه میچور نه پیدا کیږي. په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ انسانان یو وخت کې میچورټي ته رسیږي چې کله د میچورټي لیول ته ورسیږي ته حقیقت درکې. ته مخکې له دې نه ځوانۍ په نشې کې غار کې ته حقیقت نشې درکولی. ځینې انسانان په 10 کلنۍ کې میچورټي ته رسیږي، پوخوالي ته رسیږي، ځینې په 40 کلنۍ کې رسیږي، ځینې په 80 کلنۍ کې رسیږي، ځینې 90 کلنۍ کې مو نه رسیږي. متاسف یم. کله چې ته ډېرې پیسې پیدا کې، دا پیسې په خپل ذات کې تا پوخوالي ته رسوي، تا حقیقت ته رسوي. په سیاسي لحاظ باندې زه ترې متاثر یم. دا خلیلزاد زه ترې جدي متاثر یم. دا میچورټي ته د پوخوالي ته رسېدلی چې هغه پوخوالی د ده اسلامیت او افغانیت ده او پښتونولي ده. دا نه و رسېدلی. ما د خلیلزاد په مورد باندې 1 میلیون لیکل کړي دي بد چې دې سړي ته ما ویلي چې ته ګوره، ته په دې عمر کې نه یې چې ته اوس هم د ګټو په فکر کې لاړ سې. ته په دې عمر کې چې ته باید د افغانستان او د افغان ولس لپاره قرباني ورکړي. تر کومه پورې به موږ ژوندي یو؟ موږ 1000 کاله عمر نه لرو. د موږ عمر 80 کاله ده او تا د 80 کاله پوره کړي. دا اخري خاتمه ده. اخري خاتمه دې باید د افغانستان لپاره تمامه سي. 1 میلیون وارې ما دې سړي ته په لیکلو کې ویلي او زه چې اوس ګورم نسبتا یې چې ګورم فکر کوم چې د دې سړي دغه اخري خاتمه جوړېدو طرف ته روانه ده. خپل د رئیس جمهور اشرف غني اخري خاتمه چې زه ګورم د جوړېدو طرف ته راځم. خلیل د ما دا ټولې خبرې په عزیزي باندې دي. دا نور خلک مثالونه راوړم، مګر بیا تکرار نه وایم. ټول هغه انسانان چې 50 کالونو عمر پورته څه او دی خپله سرمایه د افغان په خدمت کې وانه چې د کونډې په خدمت کې وانه چې خپل نسل ور باندې ونه پالي، خپل دین ور باندې ونه پالي، دا پیسې له دنه پاتې کیږي او دنه چې پاتې سولې دی په دنیا او آخرت شرمنده او مختورنده. ځانونه به نه سره خلاصو. دا په دنیا او آخرت باندې مختورنده. دا خو موږ انسانان یو چې ځان ته به 100 رقمه جسټیفیکیشن راوړو چې دا هم د خدای مځکه ده، هغه هم د خدای مځکه ده، دا هم د خدای خلک دي، هغه نه 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 خدای دا در سره مړي نه ولس در چې ولس د له لوږې نه مړ سه. ولس د ضرورت لري تا لاسنیوي ته او ته دلته راغلی ما ته وایې چې دا هغه یوه خاوره ده. هېڅ یوه خاوره نه ده، نه یو ولس ده، نه یو ملت ده، نه یو رقم ته د دوی خصوصیات دي. دا د تا نږدې دي. تا ته چې څوک نږدې ده ته هغوی ته مکلف یې. مثقال ذره خیرا یره خو تا ته چټي نه دي ویلي چې د مثقال حساب در سره کوم مثقال حساب در سره شروع کړ. خو تا ته وایي چې ته په اروپا کې په امریکا کې ناست وې، 100-50 میلیونه ډالر دې لرل او هملته دې سرمایه ګزاري کوله، خپل 2-3-5 بچیو ته دې جوړول او بچي دې امریکایان او انګریزان سول او تا ټوله سرمایه تا وګټله، دوی ته دې په اختیار کې ورکړه او دوی لاړل په خپله په همدې ملک کې عشق نخرې ورباندې کولې او ته ترې مړ سوې. دې مسؤلیت ته نه اخلې؟ په کوم حساب باندې دا مسؤلیت ته نه اخلې؟ نو عزیزي ته راځم. عزیزي دومره که 1000 میلیونه نه لري،
10,000 میلیونه نه لري، 100 میلیونه، 100 میلیونه نه لري، 50 میلیونه. عزیزي اوس دغه کوارې ته چې ګورم شپېتو 15 کالو سړی دی. د عام اورډینري انسان هر وخت کې دغه ځوانان په دې شي نه پوهېږي چې له 40 د عمر پورته سي تا مرګ یادېږي. دا د ټولو انسانانو یادېږي. ځکه ته پوهېږي چې ورنږدې سوم. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي وو چې کاشکې دا مرګ لږ مخکې نه موږ ته زیری راکولی نو موږ به ځان اماده کړی وای. ورته ویل چې نور زیری څنګه خو دا سپین ویښته یې زیری ده که نه، چې سپین ویښته دې په ګیره او په سر کې ولګېده دا زیری در باندې وکړي چې مړ کېږي نو خو امادګي دې نیسه نوره. خو موږ په زیري باندې نه پوهېږو. اوس عزیزي ځان سره فکر کړی او دا فکر باید وکړي که دا فکر نه یې کړی عزیزي ته به زه وایم ته ډېر زیات بې عقل سړی. عزیزي د 15 آلموس 80 کالو سړی ده. په دوبۍ کې 15 میلیارډ ډالر سرمایه ګزاري کړې ده. او موږ ټول مړه کېږو. عزیزي باندې سبا ترک د زړه حمله راځي، بلډ پریشر یې پورته کېږي، اعصابو راګیش کېږي. مړ دغه د دوبۍ پیسې دی څنګه مدیریت کړي په دې مړه ځان او په چا باندې راواخلي او ده ته یې فایده څه شی سو. که ده دغه د دوبۍ پیسې راټولې کړی سوې د ده کورنۍ ما ته لاړې راتو که پوهېږئ څه وایم؟ دا مجبور ده د افغانستان به په ده احساني چې دا دی پیسې ویسي لکه هغه د روسیې سړی دی ګټې ته باید لاړ نه سي. یو سړی چې په 80 کلنۍ کې 10,000 15,000 میلیونه ډالر ولري او دی وایي چې زه غواړم چې د افغانستان نه یو 10,000 میلیونه نور هم وګټم، دې ته موږ چې وایو دې ته په انساني لحاظ خر ویل کېږي. خر چې که ته لاړ شه د دنیا میلیاردران وګوره، که بیل ګیټ ده که بل ده که بل ده، دوی پیسې وګټلې 40 میلیارده 50 میلیاردو ته ورسولې، بیرته له 50 میلیاردو ډالرو نه وروسته صفر کړې، بیرته ټولې راواخیستې خلکو ته ورکړې. ولې چې دوی کله 80 کلن سول 80 کلن سول په دې پوه شو چې وایي موږ خو مړه کېږو نو چې مرګ په زړه څه پیسې بیرته تقسیم کړي. ټوله دنیا کې میلیاردران پیسې چې په خپل ژوند باندې راخلي دا بیرته تقسیموي. زنګونه څوک راوي دا د دنیا اصول دي. غاښ خو به مې نه کته سوی دی زنګو سره خپل خبرې م رانغاړم. نه اوس غږ د صحیح ده، مهرباني وکړئ. نو زه دا وایم چې د عزیزي پورې به نه لګېږئ، د عزیزي سره نه یې ناست. عزیزي په دې ځان باندې پوه سوی چې زه مرم. څوک چې ویښیار وي هغه په دې پوهېږي چې زه مرم. کله دې چې وویلې چې زه مرم بیا به ته څه کوې؟ بیا به ته له خپلو بېوزلو سره کار کوې، خپلې خاورې ته به رجوع کوې، خپلو خلکو ته به رجوع کوې، خپل خدای ته به رجوع کوې. کوم انسانان چې خپل خدای ته رجوع نه کړي، خپل ولس ته رجوع نه کړي، خپلو بېوزلو ته رجوع نه کړي، خپل پټي او خپلې خاورې ته رجوع نه کړي، دا بدبخته ترینه انسانان دي. الله تعالی دې موږ د دې حالت نه وساتي. نو زه دا وایم او که د عزیزي هر څوک پیژنئ تاسو نږدې نه ورسره کښېنئ او دا پوښتنې ترې وکړئ که ده تا ته دا د ما دلیل ونه ویلې زه به د ګنګار سینګ هندو زوی یم. د ګنګار سینګ هندو زوی به یم چې دی به درته وایي چې ووروره زه په پیسو او بل غم چې ده خوړل نسې کولی، دا چې ډېر لوپر سي لوپري نسې کولی. ډاکټر درته اوله خبره دا کوي سګرټ به نه څکئ، دا هم یو لوپري ده. دویمه خبر دا درته کوي چې شراب به نه خورې، که څوک یې خوري البته. دریم به درته دا وایي چې دغه نور معاملې به نه کوي او کوی هم نسې. څلورم به درته دا وایي چې خوراک به نه کوي. پنځه به درته دا وایي چې خوب به دې پوره کوي. شپږم به درته دا وایي چې ډېر به ګرځې نه. اووم به درته دا وایي چې تشویش به ډېر نه کوي. 10 شیان به تا ته دا ډاکټر وایي او 10 واړه به د پیسو سره تړلي چې پیسې دې ډېرې دا 10 واړه به درنه کېږي. پوهېږئ؟ او که دې کې دې وایي هر یو که ته مړ کېږې. هره ورځ دوی ډاکټرانو ته روان دي او څومره چې ډاکټر ته ډېر ځي هغه دې ډارئ. هره ورځ ډاکټر تا ته مرګ در په یادوي.
کولیسترول دې پورته لاړ دي، شوګر لیول دې دغه ته ده، پلانکای شاید د سرحد کې ده، بستانکای دې دغه ځای ته رسېدلی، زړه ضربان دې کم سوی ده، د اعصابو ضربان دې زیات سوی ده. که چېرته یو وړکۍ ډیکه غوندې در باندې راغله، دغه د موږ نمبر د 911 ده، نو کور کې یو څوک ځان سره وساته، ځکه اني ټایم په تا باندې زړه حمله راتللی سي، او د زړه حمله چې در باندې راغلو 911 ته زنګ ووایست، تر موږ پورې ژوندی راورسېږي. او دغه په خپله دغه خبرې د انسان په اعصابو باندې ټروماوې پیدا کوي. همدا خبرې دي، د ډاکټر خبرې دي وزني. او ته مجبور یې چې شپېتو کلونو اخواته ته ډاکټر ته ډېر لاړ سي، یا ډاکټر درته وغواړي چې څنګه چل دی، ما صحت څنګه ده، سهار غرمه ماښام به دې وینه کښته پورته کېږي، چې چیکې زیات سول چیکې کم سول. دا عزیزي دا کار نه کوي. خو ما ته لکه وارې معلومیږي، زه ډاکټر یم چې دا سړی 200 مرضونه لري. د دې 200 مرضو له وجې نه به دی ولې ښه کار ته رجوع نه کوي؟ ولې به دی حتما دې ته ځي چې دا پیسې زه وګټم؟ دغه پروژه به په څومره وخت کې تطبیق کېږي؟ 10 کاله کې. زه خبر یم دا پروژه به 10 کاله کې تطبیق کېږي. د خدای په خاطر یو سړی چې د 15 کالو سړی، تاسو فکر کوئ چې دا پروژه به مکمله سي او عزیزي به ژوندی؟ خدای دې ژوندی لري. دی دا فکر کوي چې زه به ژوندی یم او پروژې د دې برق ته به زه کښېنم. مثال دی په دې پوهېږي چې ممکن د حتی چاته به یې لا دا هم ویلي که زه مړ سوم، دا مسؤلیت د دې پروژې به یې څوک به اخلي. تر دې اندازې چې تا مرګ په زړه ده، ته به بیا په دې وخت کې د دې ګټې لپاره کوم سوچ کوو؟ ګټه به دې څومره ګټه به دوبۍ ټوله د تاسو، افغانستان ټول د تاسو، بل د تاسو، په پیسو کوي څه؟ یعنې دغه د دې سړي دغه کار چې تاسو یې ګورئ، دلته طالب نه ده مهم، دلته اسلامي امارات نه ده مهم، دلته افغانستان مهم ده. دغه سړي په دغه افغانستان کې خاپوړې کړي دي. دغه سړی مړی ژوندی په افغانستان کې ده، تربورې په افغانستان کې ده، سیالې په افغانستان کې ده، قبر په افغانستان کې ده، مور یې هلته ښخه ده که مړی خدای دې وبخي، پلار یې که مړ یې هلته ښخ ده خدای دې وبخي، هلته یې کلیوال دي. څومره چې غټېږې او د سړي زوی وې، تا به د خپل کلیوالو تربرونو له ذهن نه نوځي. دغه میرویس عزیزي په دې ټولې دوبۍ کې خوند نسي اخیستی چې دی د خپل پلرني کلي ته لاړ سي، او دا د خپل ملګري همسیمپیانې او د پلار او د کلي کور ملګري ورته راسي، او دی دا کیسې ورته کوي او هغوی ورته خاندي، او په دې وخت کې لږ دا مصرف کوي، چاته 100 روپۍ ورکړی، او چاته 1000 ورکړی، چاته جومات جوړ کړی، چاته یو بل شی کړي. ته پوهېږې قرآن دې ما ووایي چې دغه خوند دې دنیا کې نور نسته، منګارې په جنت کې حس کې. په دې دنیا کې له دې نه نور خوند نسته چې د خپل کلي کور غریبانو سره کومک کوي، او خان دې ورسره همزولي درته ناست دي، یو ته دې موټر اخیستی، بل ته دې بل شی کړی، او هم دې دنیا ټول خوند همدجې کې ده چې ته د خپل کلي سره خپله سیالي شروع کړي. او دا کار دا کوي. دا سړی چې دا کلیوال سړی ده، نه تعلیم یافته ده، نه پی ایچ ډي ده، نه ماسټر ده، نه ډېر ویښیار ده، واسکټ یې ګوره، خبرې یې ګوره، کواره یې ګوره، ناسته ولاړه یې ګوره، مکمل یو دیکان سړی ده. او د دیکان سړي په بل ځای کې وخت نه تېرېږي. ټو میک لانګ سټوري شارټ، دغه عزیزي 1 میلیارډ نه 10 میلیونه ډالر، که 10 میلیونه ډالر مصرفوي، که 1 میلیون ډالر هلته سرمایه ګزاري کوي، که 1000 میلیونه کوي، دا سړی پوخ سړی ده، بیچاره سړی ده، مظلوم سړی ده، مریض بیچاره ده، سپینګیری ده. دا وچ ککړ د دې په خاطر ځي چې د خپلې 15 شپې په افغانستان کې سبا کړي. دا کوم په دې دولت کې دنه لږ زیاتی سوی یا ډېر زیاتی سوی، دا کمپنسیټ کړي، دې تاوان مجرا کړي، او د خپلو خلکو ته د هغه ته یو داسې پروژه جوړه کړي چې دغه پروژه د ده په خاطر چې دی مړ سي، او حد اقل په دې مړینې باندې ځان سره وایي چې یو ښه کار خو مې وکړ. د دې ځلکدن په وخت کې دا ښه کار ځان ته ودرئ چې زه خو 100 به مې خرابۍ کړي، دغه یو کار خو مې وکړ چې مړی مې په افغانستان کې ښخ سه، او د دې ولس لپاره مې دغه کار وکړ. ځلکدن به در باندې اسانه شي. ټولو هغو کسانو ته د ما توصیه ده، او دا د تاسو په ما حق ده، چې د مرګ په غاړه ټول ځوان او زاړه ولاړ یو. حکوم چې لږ ډېر ورنږدې لاړ سئ افغانستان ته، 15 روپۍ مو ویسئ، هلته ورباندې کوهي جوړ کړئ، تجارت ورباندې وکئ، طالب پرېږدئ، پټی ورباندې واخلئ، مځکه ورباندې واخلئ، باغ ورباندې جوړ کړئ. مړ سه خو باغ دې همالته پرېږده، خدای دې وکړي چې تا تربرون هغه باغ په میراث کې ورته پاتې شي، خو له تا به باغ یو مجبوره ملت ته پاتې سوی. څوک چې دا کار نه کوي،
تاسو ټول ډیر زیات یو وارې په ګریوان کې وګورئ، تاسو مسؤلین یې تر ما پورې، مسؤلین یې، او دغه مسؤلیت به په آخرت کې که باور په لرئ، په آخرت کې به د همدې پوښتنه درنه کېږي چې تا ولې دا کار ونه کړ، تا ولې دا خپلې پیسې، دا خپل امکانات راوانغېستل او دې مظلوم ملت لپاره دې دوا نه کړل، ولې او د یوې ولې جواب هم نه لري. څومره چې رئیس هوښیار صاحب په ډېرې بښنې سره یوه پوښتنه مې دلته درلودله، ډېر وبښئ چې تاسو خبرو کې مداخله وکړه، تر څو پورې خپله خبره هم بیا راټولوئ. یعنې دغسې یو شخص چې دی نه په سیاست کې برخه لري، نه ضرر دغه هېواد ته رسېدلی، نه په چا پورې تړلی، نه چا ته ازار رسېدلی، او د ده په مورد باندې هم هماغو خلکو سپیس جوړ کړه چې هغه هم د دې هېواد کرکټران د ځان وګڼي، هم هنرمندان د ځان ګڼي، هم دا ولس نارې وي، هم دا خاوره د ځان ټوله ګڼي، خو ولې دغه هر چا ته د خلکو توهین کړی دی او د هر چا پورې کلک نښتي، یعنې بېګا یې په ده پسې سپیس جوړ کړی. وطنمل صاحب په هغه کې موجود و چې څومره توهینونه یې ده ته کول چې د ده ګټه یوازې هېواد ته رسېږي او دغه ولس ته رسېږي. یعنې زه دې مفکورې ته د دې خلکو حیران یم چې په دې کې د دوی څه مطلب ده. یعنې ده چې وطنمل صاحب خبرې ما واورېدلې او څه اندازه پورې. اول خو دا ده چې وطنمل صاحب ته زه ډېر احترام لرم، مګر محاسبه یې ټوله غلطه ده. یو خو دا ده چې د ده محاسبه د 50 کالو پخوا ده. وطنمل صاحب وایي چې په دغه خبره زه ورته کوټ کوم چې $1 میلیارډ باندې امریکا داسې یو بند جوړ کړی چې نیمې امریکا ته برق ورکوي. نه پوهېږم دته دا میلیارډ ولې ډېرې ښکاري. میلیارډ یا $100 میلیونه په دې باندې یو کور جوړیږي. کور پېژنئ؟ په دنیا کې خلک په 100 میلیونو باندې صرف کور جوړوي، بند نه په جوړوي. په کالیفورنیا کې نن 15 کاله مخکې یو پل جوړ سه، پوهېږئ څومره مصرف یې په عادي پل و؟ $5 میلیارډه، چې هماغه پل که نن جوړی کېدی شي په $20 میلیارډه جوړ شي. $15 میلیونه باندې صرف په اوبو باندې یو پل جوړ کړ. میلیارډ چې ته وایي، او بیا نیمې امریکا ته برق ورکول. جناب وطنمل صاحب قرار دوی خو ټول بې سواده دي، زه بې سواده نه یم. بندونه تر $50 میلیارډه پورې چې په ولګیم نه جوړیږي، بند تر بنده پورې فرق کوي چې څه رقم بند جوړیږي، څه رقم ته نه جوړیږي، انفراسټرکچر به څنګه جوړیږي. بل بیا د ماشین خبره وکړه چې ماشین خو په $30 میلیونه دی، په 100 ماشین موضوع نه ده. د برق د جوړولو لپاره دا کوم انفراسټرکچر چې جوړیږي د افغانستان اراضي او د نور دنیا اراضي فرق کوي. د افغانستان اراضي په هیڅ صورت نه ده جوړه، سړک یې نه ده جوړ، د پایو لپاره ځای نه ده جوړ، ټول څه غار ده، څه دشته ده، څه بل ده. دغه د منګه چې د مس عینک کان ورکه، نو په دې کې موږ ورته یو شرط دا ایښی و چې تاسو به موږ ته نه پوهېږم دا میګاواټو باندې زه ډېر نه پوهېږم دومره میګاواټه برق جوړوئ د دې خوا د هغه کې، او هغه هم د همدغو ډبرو سکرو نه جوړاو. په دره یوسف کې و که په بامیانو کوم بل ځای کې هغه ځای انتخاب شوی چې د کومو زغال سنګ یا د ډبرو سکرو نه به دا برق جوړوي. دوی ته مشکل دا و چې هغه کوم ځای کې د موږ معدنونه دي، د هغو لپاره هیڅ رقم ته د تګ راتګ لاره نشته، یو بایسکل نشي ورتلی. د موږ وخت هم چې ډېر په لګېږي او دا د موږ معدنیات چې ډېره نتیجه هم نه ورکوي. یو وجه دا ده د معدنیاتو د استخراج لپاره ته د رفت و آمد لپاره هیڅ امکانات نه لري. د غره په سر کې د سکاره دي، دوی ته دا سرکونه ور جوړه، غرونه سوریکه، پلانکای کوي، بستانکای کوي، په همدغې د 10 کاله لګېږي او په همدغې باندې درنه $5 میلیارډه لګېږي. ته چې دا د برق لپاره دا لاره جوړیم په $5 میلیارډه نشي جوړوي. عزیزي کوم حسابي ورته کړي، دا عزیزي به په خپل حساب کې په دې ناکامېږي که دی به په $1 میلیارډ به دا شی جوړ شي، دغه په $5 میلیارډ هم نه جوړیږي. زه د کنسټرکشن متخصص یم، ان جانب د هایویز ورټیکل او هارزنټل کنسټرکشن زه متخصص یم. تاسو صرف د دوربینو پسې مه ګرځئ. دوربین چې ته وایي، توربین ده که دوربین ده چې دا به واخلم په دې به برق جوړ شي. توربین او دوربین ممکن 2% د مصرفو کې 98% ما نور مصارف دي چې زه به دا کومه وخت مې په دې باندې لګېږي. نو هغه خلک جناب سید خان، هغه خلک یوازې یو شی غواړي چې هغې ته وایي
ځان غواړي که افغانستان مړ کیږي که چپه کیږي که په بل مخ رالویږي مګر د ده یو څوک بد ایسېږي د هغه نوم ده شیرزمان د مړ سي دا ټول افغانستان د ورسره مړ سي که به قرار همدرد ایکس وای زد که به اکبریان که به دوی د افغانستان په مورد یا د ملت په مورد یا د عزت په مورد یا د افغانستان د خلکو د فیصد فکر قرآن پیژنئ که دا یو ورته معنا نه لري دا دومره شیان دوی ته معنا نه لري خو همدې نه معلومیږي چې دا خلک چې دي صرف د خپل ځان غوښتونکي دي او د ځان غوښتونکو خلکو په څالي عزیزي نه پرېږدم ځکه افغانستان ته خیر رسوي پایزان نه پرېږدم ځکه د افغانستان د سولې لپاره خبره کوي پلانکی نه پېژنم ځکه چې ده دا کار وکړو زه د خلکو ته حیران پاتې یم چې ولې ورته کینی ولې ته ورسره ناستې په دې موضوع کې ما هم د عزیزي مخالفت کړی لیکل مې هم پسې کړي ما ورته ویلي چې ته دروغ وایه منډه که ورسه عملي کار شروع کړه او دغه د سړی لاړ عملي کار یې شروع کړ کرزي صاحب د کور ودانې دغه د غاټ پوسټ یې په کړی خو هغه ته به یې قناعت ورکړی د ما ملګري ورسره کار کوي په همدې کې په زرګونو ډالرې معاش ده چې همدغې موضوع ته کار کوي په هر حال خبرې د ما ډېرې شولې الله دې ونازوي تاسو ټول ونازئ نو در سره یم مننه رئیس صاحب خدای دې اجر درکړي کورم ودان واقعي چې په وطن باندې